کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د چا په زړه کې د ذرې مطابق تکبر او لویی دا به جنت ته داخل نشي. او د دې وجه ذکر کوي چې ګوره الله رب العزت ته په نورو ګناهونو کې دا تکبر ولې داسې ګناه ده چې دا الله رب العزت ته ډېر ناپسند دی او ډېر نه دی خوښ. ځکه تکبر دا د الله رب العزت صفت دی. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې الله رب العزت حدیث قدسی دی چې الله رب العزت وی چې العز ازاری والکبریاء ردائی فمن ينازعني عزبته او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم چې الله رب العزت وی چې عزت دا زما د سیده لکه دا ازار چې سړی اغوندي د ازار په شان دی او تکبر د سیده لکه سړی چې بازار باندې صادر وغیرہ اچي. او الله وی چې څوک یعنی تکبر یا ځان لویتوب په دې صفت کې زما سره څوک ځان شریکي الله وی عذبته زبا اغل عذاب ورکوم. دا زما سره په دې خاص صفت کې المتکبر دا د الله رب العزت خاص صفت دی چې الله د لوی مرتبه او الله رب العزت لوی شان متکبر ذات دی. د الله نه علاوه بل کس کو داسې د تکبر دعوه کوي یا داسې لباس اغوندي یا داسې علامه ظاهري چې د هغه د وجې نه د هغه په زړه کې تکبر راشي عزتمندو الله رب العزت په دې باندې ډېر سخت خفه کېږي. او الله رب العزت وی دا داسې دی لکه زمانه چې دا ازار وغیرہ دا راکاږي الله وی زه بدله سخت سزا ورکوم. او د دې وجه محدثین او مفسرین ذکر کړی دا چې وجه دا ده چې ګوره تکبر چې دی دا د انسان سره بالکل په حقیقت کې دا سوچ وکړي دا مناسب نه ده. ولې انسان په څه شي باندې تکبر کوي؟ په حسن کوي، په مال کوي، په عہده کوي، په ډیګري کوي، په څه شي باندې کوي؟ دا ټول شیونه چې انسان سره دا اوس عارضي دي دا د بل چا دي، دا خو د الله رب العزت ورکړی شوي چیزونه دي. د دې مثال لکه یو سړی دی د هغه یو ملګری او هغه ملګري سره ګاډی او هغه ملګري ته ووایي چې هلکه دا زما ګاډی دی زه چېرته په سفر ځم ته زما دا ګاډی 2-3 ورځو پورې په کور کې د ځان سره به څه ور امانت کړي. او دغه کس دا چا سره چې دا ګاډی په امانت کې هوست دی دا په دې ګاډي باندې تکبر شروع کړي او بس کله ښکته دی یو کله بر دغه کوي او بس دا دغه اظهار کوي چې زما سره ګاډی دی. نو کو چاته د حقیقت پته ولګېږي چې دا ګاډی خو د ده نه دی، دا خو پردی دی، 3 ورځې د ده سره په امانت کې خوستی دی. نو ټول خلک به وایي چې د ده دا حرکت احمقانه حرکت دی، دا خو د بیوقوفانو او د لیونو حرکت دی، د ده ګاډی نه دی او په پردي ګاډي باندې دا داسې دغه کوي تکبر کوي. نو عزتمندو دقه رنګې ټول څیزونه چې د انسان سره دي دا د ده بالکل یقیني خپل نه دي. دا الله رب العزت عارضي انسان لره څه وخته پورې ورکړي چې انسان د دې نه پیدا والي. نو کو انسان په دې دغه کې راشي چې دا شیونه چې دي دا ماله راکړی شوي دي او په دې کې ځان لوی وګڼي دا نه دي کول مناسب. ځکه دا د الله رب العزت درکړی شوي څیزونه دي. ته په داسې شیونو باندې تکبر کې چې هغه تعالی الله رب العزت یو عارضي او یو څو ورځو دپاره درکړي. نو هغه لباس چې هغه داسې لباس دي چې هغه دلالت کوي په دې باندې چې په تکبر باندې شریعت د هغې نه منع کړې ده. لکه نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منعوالی کړې ده چې د یو سړي د پرتوګو د تخنو نه د سړي دا ښکته دا ډېره غټه ګناه ده. او وجې دا ذکر کړې ده چې دا علامه دغه ده تکبر ده. دې د وجې نه انسان کې تکبر راځي. او که یو سړی وایي چې ما کې تکبر نه راځي نو دا علامه د تکبر ده، خو ته وایې ما کې نه راځي شریعت وایي بیم غټه ګناه ده. او عزتمندو دا داسې ګناه ده چې دا بې لذته ګناه ده، یعنې داسې سفیده پکې نشته. ستا لباس دی پرتوګ دی خو دا د تخنو نه بره شي نو تا ته خو څه نقصان پرې کې نشته، او که ښکته شي نو تا ته پرې کې څه پیدا شته، دا بې لذته ګناه دی. عزتمندو بالکل نه پدې کې د دنیا څه پیدا شته نه پکې انسان ته سره. او حالان کې دقه کس باندې 24 غنټې لعنت ورېږي. دا صرف داسې حکم نه دی چې دا د مانځه پورې خاص دی یا خاص یو دغه پورې خاص دی،
د سړي لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې څومره وخت کې د د پنسي ښکته د دې تخنونه دقه حساب د قیمت ورغه موږ حدیث ذکر کو د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه روایت دی غوي ان النبي صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ما اسفل من الكعبین هر هغه چیز او هر هغه پرتګو چې هغه لاندې من الكعبین د ټخنونه د دې ګټونه لاندې کم پرتګي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی من الازار د پرتګنا ففي النار دقه سبب ور کې لګورا د قیامت ورځ با دقه اسی پسې الله رب العزت ور پسې کوي او دغه ایسه چې کمالا دا به ور کوي بسم الله څومره سخت وعید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړي د بخاری شریف حدیث دی صحیح دی سند او دغه په اعتبار سره بل حدیث موږ ذکر کو حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې مشهور صحابي دی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی دی او ډیر غټ صحابه کرامو کې شامل دي هغه وی چې یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته حاضر شوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته چې ورالم نو زما دا پرتګ داسې و چې دا دغه نښکته و ګیټو نښکته ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې من هذا الکه څوکي لکه دا بطور نفرت اظهار وکړو کې پیژاند نبی علیہ السلام مشهور صحابي دی وته وي ته څوکي هغه وته وي فقلت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر مې د الله رسول صلی الله علیه وسلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب ورکړو ان كنت عبد الله فرفع ازارك وته عبد الله کنه نو دا پرتګ دیشت عبد الله بن عمر نه وته عبد الله بن عمر دا پرتګ دیشت کا تاسو پرتګ کته پس مکه باندې را دغه کیږي نو هغه ذکر کوي فرفعت ازاري الى نصف الساقين ما دا پرتګ چې کوم دی بالکل د نیمه پندای پورې سره پورته کو او هغه وی چې فلم تزل عذرته حتى مات او هغه وی زما دا پرتګ به همیشه د پاره د تخنونه اوچتو به ما چت د ژوندۍ کې دا پرتګ د ګټونه خطه نه دی ساتلې حتى مات تر دې پورې چې حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د دنیا نه رخصت شو او هغه لاړ عزتمند رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې سخت خفه شو چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي ته هغه ته دا ویل چې کوته عبد الله بن پرتګ دیشت کا بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت وعید په دې باندې ذکر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د حضرت ابي ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ روایت دی هغه وی علی نبی صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی ثلاثه لا يكلمهم الله درې داسې کسان دي چې الله تعالی بعد قیامت ورځ د هغو سره د رحمت خبرې نه کوي بالکل به الله تعالی د هغو نه ناراضي الله تعالی به ورسره د رحمت خبرې نه کوي یوم القیامت د قیامت ورځ ولا ينظر الیهم او نه به هغو ته الله تعالی د رحمت په نظر وګوري نه به الله تعالی هغو سره د رحمت خبرې وکړي نه به ورته الله تعالی د نظر پر رحمت وګوري ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم نه به الله تعالی هغه د عذاب نه پاکي او د هغو دپاره به دردناک عذاب دي قال فقرأها رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 مرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې درې ځله الفاظ ذکر کړل چې درې کسان دي چې الله تعالی به سره نه خبري وکړي نه به ورته د رحمت په نظر وګوري او نه به الله تعالی د ګناهونو نه پاکي او د هغو دپاره دردناک عذاب دی دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې ځله ارشاد فرمایله نو هغه راوي ذکر کوي چې قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم یا رسول الله دا درې کسان څوک دي دا خو ډېر په تاوان کې دي او ډېر نقصان والا خلک دي دا الله رسول دا درې کسان څوک دي چې الله تعالی په دیو باندې دومره سخت خبره او الله تعالی د دیو نه دومره سخت ناراضه دی نبی رسول الله والسلام فرمایل المبتل یو هغه کس دی چې دا هغه پرتګ د تخنو نه ښکاري یو روایت کې دی المبتل ازاره
چې کم کس پرتوګ د خپلې تخنې نه ښکته ساتي نو په هغه دریو کسانو کې یو هغه کس دی. او دوی نورم ذکر کړي چې والمنان بل هغه کس چې احسان باسي بس چاله سلک ورکړي نه او بس هر چاته وي او په هغه باندې احسان دې ته منان ویل کېږي. او دریم ذکر کړي چې والمنفق سلعته بحلف الكاذب هغه کس چې هغه خپل مال خرڅوي په دروغو قسمونو سره مال خرڅوي او قسم هم پکې د دروغو خوري نو هغه درې کسان دي عزتمندو چې الله بس دومره سخت ناراضي. نو په دې دریو کې عزتمندو یو هغه کس دی چې د هغه پرتوګ د دې تخنو او د ګیټو نه ښکته الله رب العزت به د هغه نه ډېر سخت ناراضي. او بل حدیث کې راځي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی ام المؤمنین هغه وایي چې قال اتانی جبریل حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد فرمایي چې حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ما تراله او ما ته ویل فقال لي هذه الليله النصف من شعبان دا پنځلسم د شعبان چې کومه شپه ده جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وی ما ته فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ولله فيه عتقاء من النار په دې ورځ الله تعالی ډیر خلق د اور نه خلاصي بعدد شعر غنب کلب په عدد دا غویختو دا غډو د بني کلب دا یو قبیله وا په مدینه منوره کې چې هغه ټول قبیله والا به با د یو کس په زرا او سلاو غړو بيزي بوي. او به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام وی چې الله رب العزت د کومره خلق د اور نه بچی چې د دې ټول بني کلب او بنو کلب د قبیله دا ټول غړي او بيزي معنی څومره وخت ولاړ الله تعالی به د کومره کسان چې دي په دقه شپه باندې الله تعالی هغه اور نه روباسي. لا ينظر فيه صرف دا شری چې یو څو کسان دي چې هغه په دغه ورځ باندې هغه بدبخته الله رب العزت نه معاف کوي چې کم پنځلسم شعبان یعنی دا یو ضرب المثل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دغه په هغه وخت ذکر کاوه چې د بنو کلب قبیلی چې د هغو د ګډو معنی چې څومره واړی او دغه ولاړي د اقص په حساب باندې الله رب العزت خلق د اور نه دغه کوي. صرف یو څو کسان دي چې الله رب العزت هغو ته په دقه شپه باندې مغفرت نه ورکوي او الله رب العزت د اور نه خلاصوي. یو په هغې کې لا ينظر فيها الى مشرک یو خو مشرک دی چې سړی د الله تعالی سره شرک فی ذات کې یا فی صفات کې او مشرکی نو الله تعالی هغه نه معاف کوي ځکه شرک خود څه غټه ګناه ده چې هغه نه معاف کیږي داسې دی یو سړی په اخلاص سره توبه نه کوي. او دویم ولا علاقات رحم او نه هغه کس چې هغه خپل ولی خطا کوي. یو سړی رشتہ داری دا ځان له یو مستقل موضوع ده چې یو سړی رشتہ داری قطع کوي صلی رحمی قطع کوي یو د الله رب العزت د هغه قسم مغفرت نصیب ده ورځ. او بل ولا الى مسبل او نه هغه کستا چې یو سړی پرتوګ دا د تخنو نه کوي چې یو سړی دا پرتوګ هغه د گیټو نه کوي الله رب العزت په دقه ورځ باندې نه معاف کوي. ولا الى عاق لوالديه نه هغه کستا چې د مور او پلار نه فرمانی د مور او پلار چې نه فرمانی هغه کسم الله تعالی پر هغه بختور ورځ باندې هغه دغه نه کوي مغفرت. ولا الى مدمن خمر او نه هغه کس چې هغه همیشه شراب. دا مشهور حدیث دی امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کتاب کې نقل کړی دی الترغیب والترهیب کې وشته. عزتمندو په دې حدیث کې زمونږ د موضوع متعلقه هغه قسم هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په نخفو چې الله تعالی هغه ته په دقه ورځ باندې مغفرت نه کوي چې په کوم ورځ باندې الله تعالی به حساب خلق د اور نه خلاصي. او دغه بتور یو مثال ذکر کو چې د بنو کلب د ګډو د بيزو دا یو وخت په حساب باندې الله تعالی خلق د اور نه خلاصي. خو بعضی داسې کسان دي چې الله رب العزت هغه په دغه ورځ باندې د عذاب نه خلاصي. په هغه کې یو کس داسې دی
چې عزتمندو د هغې را پرتوګه د ټاکنو نه ښکته عزتمندو دا ډېره بې عزته ګناه ده په دې کې څه دغه نشته یعنی داسې څه پیدا پکې نشته چې ښکته یو که پورته وي چې پورته وي ثواب به درته میلاویږي او د مسلمان او دا د سړي لپاره دا حکم دی د ښځې لپاره حکم دا دی چې د هغې هغه به ښکته وي پیسې نو په دې کې ډېر مشابهت دای چې کولی یو سړي د دې مشابهت برابري د ښځې سره ځکه شریعت د ښځې لپاره دا حکم کړی چې ته د ستر د عورت په سلسله کې تا لپاره دا حکم دی چې ته دا پرتوب چې دی دا بالکل د ګیټو نه ښکته ټول عمر ساته خو سړي لپاره دا حکم دغه کړی چې دا به ته بره ساتي عزتمندو الله رب العزت دې موږ او تاسو د هر قسمه ګناهونو نه بچاو کی او الله رب العزت دې خصوصا موږ د هغو ګناهونو نه بچ کی چې په هغې کې بې لذته ګناه ده نه پکې دنیوي څه پیدا شته او انسان بچ کېدل هم هغه ته څه ګران نه دي الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په دې د عمل کولو توفیق راکړي.